د دور بابا پر امن ولسوالي که څه هم دغه ولسوالي د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې د بشپړ امنیت برخمنه ده، خو له دې سره هیڅ ډول رغنیزې پروژې پکې نه دي پلی شوي. د دور بابا ځایي اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ ته غځېدلی عمومي سړک چې د خلکو لومړنۍ اړتیا بلل کیږي په اساسي ډول نه دی رغول شوی چې ځایي میشتي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. 12 مکتبو ما د سرپناه سوری نشته دی. یو دویم چې کوم دی دغه سړک تاسې په خپله وکوته چې د 200 ولسوالیو سړکونه پاخه شوي دي، خو زما هغه نه دی پوخ شوی او ډېرې لوظونه او ډېرې وعدې خلکو را سره کړې وي، خو هغه په ټولې په دروغ باندې وختې. زموږ سړک بالکل نشته دی. اوس که چېرته یو سیلاب راغی زموږ د مرکز سره زموږ اړیکه پرې کېږي. د سلاکار وزیر او ننګرهار والي صاحب چې دور بابا ته سفر راوکړ او دلته سړک افتتاح وشوه. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي د یادې ولسوالۍ سړک د اساسي جوړېدو ژمنه کوي او وایي په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې هم پیل شي. سړک د دې ولسوالۍ له تر اوسه پورې په خامه شکل سره دی او هغه هم ډیر خراب دی. د دې ولسوالۍ دپاره غځېدلی سړک به انشاءالله لومړی فاز یا لومړی مرحله یې په دې نږدې ورځو کې پیل کیږي چې هغه به 12.5 کیلومتره وي او مطبقي سړک به بیا په دویمه مرحله کې په اساسي ډول سره پوخ شي. که څه هم د دور بابا ولسوالۍ له پوره امنیته برخمنه ده، خو دلته د بیا رغونې هیڅ ډول نښې نه ښکاري. ځایي خلک وایي ولایتي ادارې ورسره په بار ژمنې کړي، خو د عمل جامه یې نه ده ورغوستې. اوس هم ولایتي اداره بیا د نوو پروژو د پلي کېدو ژمنې کوي، خو دا چې څه وخت به دلته د بیا رغونې پروژې پلی شي وخت به یې ځواب کړي. حبیب الله لورند، انعکاس راډیو تلویزیون، د دور بابا ولسوالي.